السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمنو کتونکو په دې هیله امید چې ټول به روغ جوړ او د صحت په جامه بیاست. قدرمنو کتونکو په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته د واتساپ داسې ټریکونه ښیم چې هغه ډېر ضروري ده. که تاسو هم چېرته د واتساپ استعمال کوونکي نو دغه ویډیو راسره تر پایه وګورئ. ډېر خوندور ټریکونه به زه تاسو ته په دغه کې ښیم. دوستانو ویډیو شروع کوو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته تاسو زموږ چینل ته نوي یئ او زموږ چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو پښتو زده کړې چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ، ځکه موږ روزانه همداسې ښکلي او په زړه پورې ویډیوګانې په دغه چینل کې اپلوډ کوو. دوستانو لومړی راځو د واتساپ اولنی ټریک ته. اولنی ټریک څه دی دوستانو؟ د مثال په تور که چېرته تاسو هم لاړ شئ وګورئ، یو کس دی ماته میسیج کوي لکه ګورئ دا زه ګورم دلته تاسو دلته کتی شئ، دلته د نمبر ماته ښکاري. که چېرته مای اکاونټ ته لاړ شم نو ګورئ د دې نمبر ماته ښکاري چې دا کس د دغه نمبر دی. دوستانو تاسو څنګه کولی شئ چې بل یو ملګري ته ستاسو د واتساپ نمبر ښکاره نه شي؟ واتساپ کې به ورسره ایډ خو چې هغه کله هم د اکاونټ ته راځي نو ستاسو نمبر به ورته نه شو کېږي. څنګه به هغه کوو دوستانو؟ دلته به تاسو اول به د ټولو نه مخکې به تاسو خپل واتساپ اپډیټ کړئ. پلی سټور ته ولاړ شئ، د هغې ځای نه به اپډیټ کړئ، دا نوی اپډیټ صحیح ده. او د هغې نه پس به تاسو په دې درې ټکي باندې کلیک سیټینګ ته ولاړ شئ، اکاونټ ته به راشئ او د هغې نه پس به پرایوسي باندې کلیک کړئ. دلته دوستانو تاسو ته لیکلي دي اباؤټ مطلب ایوری ون، ما په باره کې هر څوک دی پوه شي، زما نمبر دی هر چاته ښکاره شي. دلته به تاسو دا نو بډي کې یعنی نو بډي مطلب هېڅوک دی هم زما دغه نمبر نه ګوري. اوس چې کوم یو کس تاسو واتساپ کولاوي او ستاسو اباؤټ ته ځي نو ستاسو نمبر به ورته نه شو کېږي. ډېر زبردست او خوندور ټریک دی دوستانو. دویم ټریک چې دی هغه ډېر زبردست دی دوستانو. که تاسو خیال کړی وي ډېر ملګري تاسو ته په انګلیش کې میسیجونه کوي او تاسو په انګلیش نه پوهیږئ، تاسو غواړئ چې هغه په پښتو، فارسي، عربي هر ژبه کې چې وي اټومیټیکلی هغه د تاسو ته بدل شي. دا دوستانو ډېر زبردست اپلیکیشن دی. ګورئ زه ورسمه د مثال په تور دلته ماته څوک میسیج کوي په پښتو کې، د مثال په تور دا یو ګوره ملګری ماته په پښتو کې میسیج کړی، دغلته تاسو ته ښکاري دوستانو. صبر کې زه لږ دغه رک کوم. دوستانو تاسو ته دغلته دا ښکاري دغه نښه، دا به تاسو کلیک چې کله هم تاسو په دې باندې کلیک وکړو نو دا ګورئ اټومیټیکلی ټوله ژبه واوښتله. ګورئ دلته سلام، های، یاره ښې جوړې، میک اټ اپ، ګورئ اینډ آف کورس، تھینکس فار سیینګ، تھینک یو، دا وګورئ ټولې لاندې به ورته اټومیټیکلی څه شوي انګلیش ترجمه شوي. دلته تاسو ژبې بدلولی شئ. هر ژبه چې تاسو ته لیږلې ده همغه ژبه ته تاسو سلیکټ کړئ نو په همغه ژبه به تاسو ته انګلیش ته واړوي. ډېر زبردست خوندور اپلیکیشن دی دوستانو. ښه دا اپشن به تاسو راولئ څنګه خپل موبایل کې. دا کوم اپشن چې دی دغه دوستانو دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن لاندې ډسکرپشن ته لاړ شئ او آنلاین لینک باندې به کلیک کړئ. آنلاین لینک چې کله هم تاسو کلیک کړئ تاسو به سایټ راشي او دا اپلیکیشن انسټال کړئ. چې کله هم تاسو انسټال کړئ دوستانو تاسو نه به صرف دوه تپوسونه کوي، الاو هغه پرمیشن خو به تاسو الاو کوي، صحیح ده. بیا به تاسو نه تپوس کوي چې دا کوم اپشن چې دی دا ټرانسلیټر تاسو انسټاګرام دپاره لګول غواړئ که د واتساپ دپاره لګول غواړئ نو تاسو به د واتساپ دپاره آن کړئ، صحیح ده. که انسټاګرام دپاره غواړئ نو انسټاګرام دپاره هم کولی شئ. نو فلحال موږ د واتساپ خبرې کوو نو تاسو د واتساپ دپاره به آن کړئ ضرور. نور استعمالول ډیر اسانه ده. صرف خپل واتساپ ته لاړ شئ او خپل واتساپ ته چې کله هم تاسو لاړ تاسو چې کوم یو میسیج کړی په دې باندې کلیک کړئ اټومیټیکلی به تاسو ته هماغه آپشن څه شي ته ترجمه کوي. ډېر خوندور اپلیکیشن دی دوستانو، ګټه ترېنه پورته کړئ. بل دوستانو د واتساپ ډېر یو زبردست ټریک درته وښیم دوستانو. تاسو زما د موبایل د سکرین ته کتلی شئ چې زه چېرته هم ځم نو داسې ببل غونده کې اوړي او راواوړي. د مثال په طور که زه میسیج ته ځم، واتساپ ته ځم، هر یو ایپ ته چې ځم څه کار چې کومه نو زما د موبایل دا سکرین به همداسې ښکلې شانتې داسې ببل به پرې راځي. ښه دوستانو دا څنګه راځي؟ دې دپاره پکار دی یو اپلیکیشن چې هغه اپلیکیشن ما تاسو ته ډسکرپشن کې درکړی دی. اولنی لینک نه په دویم لینک باندې به کلیک کړئ، ایپ دوه بې پې لیکلی وي هغه کلیک کړئ او اپلیکیشن به انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن دوستانو انسټال کړ تاسو نه به یو تپوس کوي، بس هغه تپوس الاو کوي، بس نور تپوسونه به درنه نه کوي. چې کله هم هغه تاسو کو نو اپلیکیشن به تاسو سمپل خلاص کړئ. چې کله هم اپلیکیشن تاسو خلاص کړ دوستانو نو تاسو ته به داسې یو ډیشبورډ راځي. ګورئ دلته وګورئ دا ما سٹارټ کړی. ګورئ چې زه سټاپ کوم نو دلته ودرېږي. دلته دوستانو تاسو سکرین هغې کې ګورئ ډېر زبردست نور ښکلي افیکټ هم تاسو ته موجود وي. ګورئ چې کومه څه تاسو غواړئ همغسې تاسو ته موجود وي. ګورئ د مثال په طور دا پې پرېږدم نو داسې سټارټ کوئ نو ګورئ دا پې پرېښودل شي. ګورئ
تاسو خو ډېر زبردست ښکلی افیکټ وي دوستانو ستاسو سکرین پکې ور باندې ډېر ښکلی او مزیدار ښکاري دا هم ډېر زبردست اپلیکیشن دوستانو لینک لاندې په ډسکرپشن کې شته دی او دا هم انسټال کړئ دوستانو د واتس اپ د کبل ټریک ته موږ وګورو ډېر زبردست ټریک هغه هم دی هغه په خپل واتس اپ کې دی نوې اپډیټ دی تاسو کولی شئ چې د مثال په تور یو ملګری چیټ یا ملګری کوم تاسو سره میسیجونه کړي وي هغه غواړي چې تاسو بل چاته ولېږئ یا یو بل لوکیشن جیمیل ته ولېږئ ځان ته په جیمیل کې سیف کړئ یا بل چاته ټرانسفر کړئ که ایموجي وي پکچر وي ویډیوګانې وي که هر څه بلا وي هغه ټول تاسو کولی شئ چې بل ځای ته ټرانسفر کړئ په اسانۍ سره نو ګورئ دوستانو هغه څنګه کیږي تاسو به سمپل خپل واتس اپ خلاص کړئ د مثال په تور ګورئ زه غواړم چې د دې ملګري هغه کوم میسیجونه چې دي هغه زه ټرانسفر کړم صحیح ده که نه نو تاسو به سمپل په دې درې ټکي باندې کلیک کړئ ډاټ باندې او د هغې نه پس به تاسو ته راشئ مور چې کله هم تاسو مور ته راغلئ نو تاسو به دلته لیکلی وي ایکسپورټ چیټ یعنې دا ولیږه ایکسپورټ چیټ باندې چې کله هم تاسو کلیک دلته به دوه تپوس درنه کوي اولنې تپوس ویداوټ میډیا او انکلوډ میډیا یعنی هغه ویډیوګانې او اډیو چې پکې وي دا هم درته ټرانسفر کوم یا ولیږم که نه زه یم چې نه ویداوټ میډیا چې کله هم ویداوټ میډیا تاسو کوئ نو تاسو ته به داسې آپشن راشي نو تاسو ته به ټول دغسې چې جیمیل کې لیږئ بل چاته څنګه کوئ زه مثال په طور زه جیمیل ته لیږم صحیح ده نو ګورئ چاته لیږئ دلته به تاسو جیمیل ورکړئ خپل ورکوئ که د هر چا ورکوئ چاته چې لیږئ سمپل ویې لیږئ نو دلته وګورئ واتس اپ چیټ نو هغه کوم یو ډاکومنټ په شکل کې تاسو ټول هغه میسیجونه وي وایس وي میډیا وي اډیو وي لیکل وي هر څه چې وي نو ډېر په اسانۍ سره به تاسو څه کوئ هغه بل ته ټرانسفر شي دوستانو اخرنۍ ډېر یو زبردست ټریک دی هغه څنګه ټریک دی دوستانو که چېرته تاسو غواړئ د یو ملګري سره تاسو همیشه چیټ کوئ یعنې میسیجونه ورته کوئ خو هغه چې تاسو واتس اپ ته لاړ شئ هغه نوم چې د لاندې تللی وي یا یو ځای ته تللی وي غواړئ چې د هغې په نوم باندې تاسو یو بیل اپ جوړ کړئ لکه داسې یو اپ غوندې وي د هغې په نمبر باندې جوړ شي چې همیشه زه همغه ملګري ته میسیج کوم د همغه اپ باندې کلیک کوم او د هغې نمبر دې ماته راشي لکه دغسې ګورئ زه واتس اپ ته ځم او د هر یو ملګري زه غواړم چې زه دې سره خبرې کول غواړم چې د دې په نامه باندې یو اپ جوړ شي یعنې یو شارټ کټ دې جوړ شي کله هم په دې باندې کلیک کوم ډایرکټ د واتس اپ ته راځي دې دپاره څه پکار ده تاسو به د درې ډاټ باندې کلیک کوئ او دلته مور ته ولاړ شئ او د هغې نه پس تاسو په دې ایډ شارټ کټ باندې کلیک وکړئ د هغې نه پس په دې ایډ باندې کلیک کوئ تاسو بهر راشئ نو ګوره تاسو ته به دلته دا راشي نو ګوره ډېرو زبردست ډېرو خوندور ټریک دی دوستانو دا د واتس اپ هغه ټریکونه چې ما تاسو خو که چېرته خوښ شوي امید در سره حتما لایک کړئ تر بیا او بل ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ